مونږ کوم وخت استعمالو؟ انفو هغه وخت کې دغه اپشن مونږ استعمالو کله چې مثال که چېرته مونږ ځینې داسې ډیټا ما ډېر خواري کړي او نه غواړو هغه مونږ نه په غلطۍ سره کیبورډ بټن وویل سي، کوم ځای ډیلیټ سي، نو دا یا مثال رنګ یې فارمیټ شیان یې چینج سي، دغه لپاره مونږ انفو استعمالو. همدا رقم ته که چېرته مونږ پاسورډ ورکو غواړو مونږ ډیټا چې څوک اوپن کړي خو څوک مثال د هغې نشي کړی، نو د هغې لپاره یا همدا رقم ته مونږ تاسو که ځینې ویرژنې دي مونږ ستاسو عموما په دفاترو کې مونږ های ورژن استعمالو، په کور کې مونږ سره ټیټ ورژن چې دغه ډیټا چې ده که چېرته مونږ هلته ویستو هلته په دې فارمیټ خو به څه تغییر نه راځي. او همدا رقم که چېرته ځینې عکسونه شیان مونږ ورکړي وي هغه مونږ څه رقم منیج کولی سو. او همدا رقم ده که چېرته مونږ مثال په دې کمپیوټر کې مثال پراپرټي شیان چې دي چا لیکلی دا یو کتاب باره کې مکمل معلومات لیکو، او بل چې ده که چېرته مونږ تاسو ډیسکټاپ یوز کوو یا مثال لیپټاپ کې چارټ خلاص یو مونږ فکر نه هغه فایل مونږ صف کړی نه، نو هغه فایل بېرته مونږ څنګه ریکور کولی سو. نو راځو پاور پوینټ پروګرام ته. دلته راځم په دې سرچ کې چې لیکم پاور پوینټ لیکم، ګور پاور پوینټ خپله راغی، دا اوپن کوم پروګرام اوپن مې که. اوس راځم دلته اوپن وایم، اوپن چې وخم دلته مثال ګوره کومه ډیټا مثال زه غواړم د سیسې باندې ما کار کړی دغه اوپن کړم، دغه د اختیار ملک ډیټا باندې کار کړی ده، دا اوس ما اوپن کړ. اوس راځم فایل مینو ته، په فایل مینو کې د انفو کې یو چې دا مثال دلته ګو دا شعر دا خو به وروسته لولو، دا پیج چې دا مثال دا څه شي لپاره دا پیج چې دا مونږ دلته مثال دغه دا په کوم ډرایو کې دا مثال همدا رقم د یوزر نوم چې دا ټول دغه شیان کاپي کړو، دا اوس ما کاپي کړو. راځم دلته مثلا دلته درېږم انټر کوم، ګوره کنټرول وی پیس کوم، دلته ګوره سی ډرایو کې دا ګوره یوزر مثال یوزر د سی سی ګوره غیر ډیسکټاپ دا مثال ګوره کې د پرغنو چې دغه پیج دغه لپاره استعمالیږي. دا راځم بیرته شی کوم دا ډیلیټ کوم. تاسو کولی شئ که چېرته خپل هغه د فایل باره کې معلومات هم په دې هغه کې اچوئ، فایل کې به هغه هم تاسو لیدلی شئ. بل چې دا مثال اوپن ګوره فایل لوکیشن دا که چېرته زه اوس ما هغه کې ده کنه دلته ډیسکټاپ کې بس کلیک کړم، که چېرته چې ستاسو فایل هغه فایل تاسو ګوره اوپن کوي، ګوره دغه موقعیت دی مثال ډي ډرایو یا ګوره ما ډیسکټاپ ګوره ډیسکټاپ یا اوپن کړ. که تاسو مثال فایل اوپن ده خو تاسو مثال تاسو معلومات نشته چې دا فایل ما کوم ځای نه مثال دا بل چا اوپن کړی ده، کوم ځای کې دا اوپن کوم ځای نه اوپن شوی، نو تاسو کولی شئ هغه فایل دغه ځای نه تاسو پیدا کړئ لوکیشن یې. راځم دلته ګوره پروټیکشن، دلته چې دا پروټیکشن دلته چې راسي ما ګوره پروټیکټ پریزنټیشن، دغه پریزنټیشن ګوره always open read only، هر وخت مثال اوپن کوم دا read only کا ماته. اوس دا راځم ګوره دا کلوز کوم او سیو هم وخمه، دا چې مې کلوز کړ راځم ګوره هغې ځای څخه هم تاسو اوپن کولی شئ، او که هلته اوپن کوئ نه مثال دلته مثال تاسو کولی شئ دې ځای څخه هم تاسو فایل چې دا فایل پروت وي هغه راواخلئ او اوپن یې کړئ. لکه دغه ګوره د دې نه اوپن کوم ګوره. اوس که څه چیز مثال دې که زه لیکل کوم ګوره لیکل نه کېږي هغې پورې چې دغه ګوره دغه څه لپاره که دا موږ هغه وخت کې یوز کوو مثال دغه ګوره ما ډیټا باندې ډېر فرض کې تاسو ډیټا باندې ډېر زیات کار کړی، فارمیټ هم ورکړی، ډیزاین هم ورکړي، لیکنه هم ورکړي. زه اوس دا غواړم مثال ویې ګورم چې مثال دې کې ما یادوم ذهن کې کینوم که نه، ځکه دا خو مونږ خلص شیان اخلو که نه، ځکه هلته خو مونږ چېرته پریزنټیشن ورکوو نو مونږ نه هلته ډیټا پوښتنې کېږي چې ډیوریشن څنګه ډیوریشن ده، دا لکه مختلف پوښتنې تاسو نه کېږي. نو دغه لپاره موږ تاسو دغه کوو ګورو چې مثال کوم ځای مونږ نه ډیلیټ نه سي، مثال بټنه ووهم کلی سي دغه رانه فورا ډیلیټ سي، ګوره یو نه فکر مې نه. نو دغه لپاره مونږ صرف دا شی کوو یوازې هر وخت هغه وخت چې مونږ غواړو دا کتل وغواړو نو دا ګورو دا رقم ګوره یو دانه ګورئ او لیکل هغه وخت کې مثال چې دا کې وزي مته شک سي کوله دغه شی سپیلنګ غلط ده یا مثال دغه جمله غلط ده په ځای کې بله کوم جمله واچوم سره دلته ګوره اپشن یې ورکړی ده ګوره ایډیټ انیوی، داسې کلیک کړي. اوس څه شی کولی سئ اوس ګوره تغییر پکې راوستلی سئ، مثلا ګوره دلته زه کوم دلته ګوره بل شی پکې ده سپیس مې ورګوره بل نوم پکې اضافه کړ. نو دا تاسو کولی سئ چې مارک از ریډ یې کوئ. بیا راځم دلته ګوره دا بېرته چې کوم دا ختموم ګوره بېرته پروټیکشن ګوره ما بېرته ختم کړ. بل دی دا ګوره انکرپټ ویت پاسورډ، دا مثال پاسورډ ورکړو. پاسورډ ما مخکې هم درته ویل دلته سیو اس کې هم موږ تاسو ګوره پاسورډ ورکولی شو، جنرل ته چې بیا لاړلی او په دې ځای څخه هم موږ تاسو پاسورډ ورکولی شو. راځم دلته مثال ګوره انکرپټ ویت پاسورډ، دلته دا چې دا موږ یو رقم پاسورډ غواړي، هلته موږ ته د اوپن لپاره بېل پاسورډ غوښته او د ریډینګ لپاره مثال بېل غوښته. مثال دلته ګوره پاسورډ کوم 1 2 3 بیا موږ دلته اول ته ګوره سیو اس کې موږ څلور ځلې ورکوو، ځکه یو ځلې 2 ځلې د اوپن لپاره او 2 ځلې د ریډ اونلی لپاره. دلته ورته 1 2 3 دلته موږ 2 ځلې غواړي. ګوره دا اوس پروټیکټ دا اوس زه راځم دا مثال دا بیا کلوز کوم او دا سیو کوم. اوس راځم دلته بیا دغه اوپن کوم، بس که اوپن کړي ګوره
دلته ګوره موږ نه د اوپن پاسورډ غواړي. همدا هغه ډاټا چې تاسو مثال کې چې غواړئ د سکیور کوئ نو تاسو کولی شئ دا پاسورډ ورته هغه ورکړئ. پوه چې دا پاسورډ چاته معلوم نه وي نو دا کس دغه فایل اوپن کولی نه شي. زه راځم پاسورډ ورکوم 1 2 3 او دا اوپن مې کړ. اوس ګوره اوس نور هر شی کولی شي. مثال ګوره ایډیټ کولی یم سي رنګ یم هر شی کولی شي. ګوره رنګ ورکوم داسې کنټرول زیډ بیرته کوم. نو دا رقم تاسو کولی شئ مثال پاسورډ هم ورکړئ. که چېرته دا پاسورډ مثال ته په شک دی چې مثال تو دا پاسورډ چا مثال لیدلی ده یا مثال زه غواړم پاسورډ ختم کړم کولی شئ مثال هغه پاسورډ که چا لیدلی پاسورډ چینج کولی هم شئ. دلته 1 2 3 په ځای بل شی ورکړئ او کوم ستا پاسورډ چینج دی ختموي بیرته نو دا سلیکټ کړه یا دا بیرته پاکې کړه او اوکې کړه. دا ګوره پاسورډ نور پروټیکشن ختم سو. بل چې دا ګوره ریسټریکټ اکسس دا هغه وخت کې موږ تاسو یوز کولی شو که چېرته موږ تاسو نیټورکینګ کړی وي همدا یو فایل چې دا موږ څو ځایه څو کسان یوز کوي نو دا هغه وخت کې تاسو مثال دا کولی شئ لکه ریسټریکشن لګوئ چاته مثال د پرنټ اجازه ورکوئ مثال پلانکی کس دی د یوزر بیا راځي یوزر د کسان نومونه راځي تاسو نو ګوره کنیکټ ټو د رایټس ګوره منیجمنټ سرویس مثال یو د پرنټ وکړی سي یو د مثال ډاټا اضافه کړی سي احمد د مثال ډاټا اضافه کړی سي مثال محمود د مثال ډاټا اضافه کړی سي خو پرنټ دی نسی کړی. همدا رقم دا مختلف شیان تاسو کولی شئ. ډیجیټل چې دا هم نیټورکینګ هغه لپاره دا کمپیوټري ساين تاسو مثال دا اضافه کوئ او موږ مینوال هم اضافه کولی شو چې مثال د یو ډاټا د مثال دغه فرض کړئ دلته مثال زه غواړم دغه باندې ساين هم کس وکړي راته راځم دې باندې کلیک کوم هوم ټیب ته راځم دلته شی اخلو دلته ټکس باکس واخیسته دا ګوره دلته چې دا ټکس باکس مخکینی هم دلته دا ټکس باکس وړو کې کوم راځم دلته ګوره مخکې د ټکس باکس اخیستی و که نه ګوره ټکس باکس بس واقعي مثلا دلته راځم زه و دې ټکس باکس راځم ګوره فارمیټ شیپ کې د شی ورته اخلم دغه نښه دا چې واخیسته دا به دا رقم ده راولی ګوره دا رقم ده سو اوس غواړم دا ایډیټ دلته لیکل هم پکې وکړم مثلا ګوره ایډیټ ټیکس منو چې د مثال محمد فاروق زه انټر ګوره دا رقم ته بیا راځم دلته دا هغې شي لږ راښکته کړم لاندې خواته ګوره مینوال هم موږ غواړو مینوال ساین پکې اضافه کړو ایډیټ ټیکسټ مثال څه کارایم مثال سیفو ګوره دا رقم ته اوس څه شی کوو اوس راځم مثال دلته زه غواړم دغه ساین هم پکې اضافه کړم دې ټکس باکس کې دې خواته راولو چې زموږ د ځای غټ سي ګوره دا ساین که مثال دا ساین هغه بله کوم ښکارېږي دغه شي نه تاسو کولی شئ بیا مثال هغه ډبل والی هغه هم غټ کړئ ګوره دا رقم هغه غټ کړو تاسو ښه ښکاره سي. اوس راځم مثلا دې ته مثال زه راځم هغه ساین مثال دلته یو کمیونټي کې ځکه ما سره یو ساین ده عکس شته ډیسکټاپ کې و آی تھنک او دا والا اوپن دا ګوره دغه ساین ده ګوره دا مثال انزرټ کوم اوس دا غټ ده که نه داسې به وړکی کوي ګوره کمپیوټري ساین پکې هغه کوو دا چې دغه د ګل د به پرېږدئ اوس دا ګوره د هغې مونږ نه پټ کړه که نو راځم دې لپاره ګوره چې کوم چې دا خط هم باید ښکاره سي که نه شاته ګوره هغه مونږ چې ورکړی و مثال ګوره همدلته ګوره پکچر فارمیټ ځکه پکچر ده که نه دلته مثال دا کې ګوره ریموو بیکګراؤنډ باندې کلیک کوئ او دا مثال چې کوي کیپ چینجز کوي نو دا رقم تاسو کولی شئ که چېرته ځینې څه خیال کې تاسو سیویان شیان خلک هم رالیږي ته وایي مثال آنلاین اپلای وکړه خو ساین هم پکې وکړه نو دا رقم کولی تاسو هم ساین هم پکې اضافه کوئ. راځم بیا انفو ته دا هم مارک ګوره مارک از فاینل او دا اوپن چې ده دا تقریبا یو رقم دی مثلا کلیک کې ګوره اوکې کې اوکې ګوره دا هم رقم ده ګوره نو لیکل میکل چې پکې نه کېږي مثال دا هم رقم ده خو هغه چې ده هغه یو ځل کلوز کې دلته چې ده ډایرکټ مثال ته کلوز کې نه فایل هلته ګوره دې کې چې ده انفو ته راځو دلته ګوره always open read only دا چې دا به تاسو فایل کلوز کوئ چې کله مثال موږ ګوره کله چې موږ اوپن کوو دا موږ ته ښکارېږي او دا مارک از فاینل چې دا اوس فایل چې زه پکې کار کوم دا اوس مثال فایل کلوز کوم نه خو دا زه وښم مثال ایډیټ ګوره نور کولی مثال ګوره موږ کلوز کوو دلته نه کلوز کوو
دې کې هم لکه هغې غوندې مثال که چېرته دې غواړې مثال پکې تغییرات پکې راولې دغه ځای باندې به کلیک کوې ایډیټ انیوی وروسته ته کولی شي مثال تغییرات پکې راولې مثال ډیلیټ کړې چې وګوره بیا د کنټرول زیډ وهمه دا اوس راځو بیا انفو ته دې زه اوس راځو مثال ګوره چیک فار ایشو ګوره څه شی ګوره انسپیکټ ډاکومنټ دا موږ ته سی ډي مثال دغه کې کوم اسناد چې زه دغه فایل زه چاته لیږم دې کې کوم فایل خو به هایډ سوی نه وي یس اوس ګوره چې شی کامنټس څه شی پکې څه دي که نه مثال زه وړم ګوره دا ټول کوم څه هغه چې دا ټول ته هغه کې انسپیکټ بیک او بی سی ډي ګوره دلته چې ده یو دانه دلته موږ ته انشور فالوینګ ګوره ډاکومنټ فور آتر ګوره پکې نسته یا مثال ستا آتر لیکې ریموف کې که نه پکې یا راځم مثال دغه فایل چې ده دغه دویمې دا چې کوم دي چې زه هایډ کوم ګوره دا ځینې وخت موږ د ډیټا چې ده موږ هایډ کوو مثال دا رقم ته کمنټ ورکړې کمنټ هم موږ ورکړی اوس ګوره فایل مې هایډ کړ که کمنټ ورکړې کمنټ هم ورکړې مثال زه اوس راځم دغه بیا انسپیکټ سیډم دا ما ګوره ځان ته ګوره ما هایډ کړی ده اوس دلته چې راځئ دلته مثال ورته یس وښمه اوس ورته مې انسپیکټ کړه ګوره سی ډي ګوره کامنټس چې پکې نسته ده ګوره the following information was found ګوره ډاکومنټ پراپرټي ده ګوره دا پکې او دا پکې را پیدا شو ګوره no some changes ګوره cannot be underdo آیا دا مثال ریموف کې که نه کې زه راځم ګوره ورته دا ریموف که اوس چې ریموف چې لپاره کوم مثال ډیټا چې ده مثال زه دغه نور ډیټا لیږم هغه نه لیږم دا دغې لپاره ده کمنټ هم ورکړي کمنټ هم تاسو ته مثال شو کوي درته ده چې دا کمنټ درکړه غواړي دا کمنټ سره ډیټا مثال سینډ کړي دغه لپاره دا موږ تاسو دلته دا کتلی سو مثال راځم دلته ها ګوره دا هم بل چې ده ګوره چیک اکسیسیبیلیټي څه معنا که چېرته مثال موږ دغه ډیټا چې ده دلته مثال عکس انزرټ کړی یا بل شی انزرټ کړی ګوره check representation for content that people will disable might be found difficult to read ګوره خپل ما اوس تر کار وخت زوایم تاسو که چېرته کمپیوټر پروګرام تاسو زده کوونکو وایي کوښښ کوي تاسو انګلیسي خپله قوي کوي چې انګلیش قوي که بیا خپله به ځینې اپشنونه تاسو خپله هم په ذکر دلته لیکلي درته انسټرکشن درکړم دې لپاره زه راځم مثال ګوره فرض کوي مثال زه راځم دلته مثال یو شیپ ما هغه کوم نه عکس مې راوستی مثال شیپ مې راوستی دا رقم د چارټ مې راوستی دا نو د چې کومه هغه دلته مثال مونږ تشریح نه ده ورکړې ګوره دا یو شیپ مې اضافه کوم اوس راځم ګوره دلته ګوره تشریح نه ده ورکړې که نه اوس زه پخپله پوهېږم چې دا شیپ ما څه شي اضافه کړی ده ما ډیکوریشن ته اضافه کړی ده که نه دغه باره کې معلومات ما پکې ورکړي دي څه شی مې ورکړي دي نو دا اوس مونږ ته وایي چې دلته مونږ ته ایرور بیا ښایي انفو ته راځو اکسیسیبیلیټي ګوره مینو الټرنیټیو ټیکسټ ګوره 3 ده تشریح ګوره پکچر ده سلاید 1 ده ګوره سلیکټ ان د فاوند کمنټ ګوره دا رقم تاسو دغه ښیي مثال دغه مثال دې کې مثال که تشریح ورکوي مثال نوم ورکوي الټرنیټیو ټیکسټ ګوره دلته درنه غواړي مثال د اډیشنل انفارمیشن درنه غواړي هیلپ مثال کولی شي هیلپ هم تاسو واخلئ ګوره دا رقم تاسو کولی شئ دې هغه کوي او که چېرته دلته زه راسم فارمیټ بیکګراوند باندې دلته ګوره ټیکسټ ده که نه راځم دلته ګوره پکچر ته راځو دې ته راځو دلته بیا تاسو چې کوئ دلته بیا تاسو هغه کې دغه ټیکسټ که چې لیکل پکې وکړي چې دغه لیکل مثال دغه پیټرن ده چې شی ده دا چې شي لپاره دلته ما یوز کړی ده بیا تاسو کولی شئ دغه اپلای کوئ پې دلته باید څه شی راسي دلته څه شی ستونزه ده ګوره الټرنیټیو ټیکسټ ده که نه انسپیکټ پکچر سو ها
دلته ګوره دلته مثلا آپشن باندې تغله اساس دلته مثلا هر یو باندې ګوره دغه ده کنه ریکټنګل دا ګوره ریکټنګل اوسه ګول د دې باندې کلیک دغه آپشن باندې دلته مثلا ګوره ا ډیسکرپشن باندې کلیک کوي تشریح باره کې ورکړي تشریح نو ورکړي مارک از ګوره ډیکوریټ ورکړي ډیکوریټیو ګوره د مې کلیک کوم کلیک کوم تشریح ورکوم مثال دسه مثال ورکوم دیو about a CCA ګوره دا رقم تشریح ورکړله مثال دا ګوره او دا مې هغه مثال تشریح چې ورکړله مثال دا ګوره اوس دې هغه کې دا مثال کلوز اوس هر څوک چې راځي مثال دغه ما چې کلیک هم هلته ګوره هغه ګوره آپشن هم ګوره ورک څه ګوره اکسیسیبیلیټي اوس راځم مثال دې باندې کلیک کوم اوس راځم بیا دلته انفو ته فایل مې انفو کې دلته بیا اکسیسیبیلیټي کلیک کوم د چې کلیک کې ګوره اتومات شي سو هغه ګوره ختم کو ګوره هغه اوس چې کې هغه ایرور نه ورګي نو دغه لپاره تاسو کولای شئ دغه یوز کړئ او دغه تشریح هم تاسو پکې راځي بیا راځم دې باندې کلیک کوم انفو ته راځم دلته راځم ګوره چیک کمپیټیبلی ګوره چیک فور فیچرز ګوره سپورټډ بای ارلی ورژن PowerPoint مثال دغه کوم شان چې ما ورکړي دي مثال دې کې چې هغه پخوانی هغه څه کنه ګوره د شیپ اند ټیکسټ in the cannot be edited when you ګوره پخوانی تاسو هغه چې تاسو یوز کوئ مثال دغه بیا دا چیک شان ګوره تاسو مثال نور کې کوڅو 2003 کې اوس کوي زه راځم ګوره دلته مثال ګوره بل مثال فرض کړه دغه زه یو شیپ ور اضافه کوم راځم انیمیشن ورکوم دا ګوره ځکه نیو ورژن دي کنه ځینې پخوانی ورژن کې دې مثال یو کار وکړي مثال زه راځم بیا دلته انفو ته دلته راځي چیک اوس ګوره شیپ ان ټیکسټ ګوره cannot be edited ګوره اډیټ کیږي نه ګوره سلایډ ګوره دا هغه کړی دا اوس راځم ګوره دا کلوز کوم بل هغه کوم ځینې کار کوي ځینې پکې کار نه کوي راځم دې ځل بس شی والو چې د نوې کې مثال نوې ورژن کې راغی پخوانی کې نه دا بوالو ګوره یو شی هغه ورکوم مثلا انیمیشن انفو ته راځو ګوره مخکې ورته بل هغه هم ګوره پیدا ګوره د شیپ ګوره د اخذ ګوره some ګوره animation effect operation are removed when using earlier version of PowerPoint ځینې مثلا پخوانی ورژن کې تاسو استعمالوئ دغه ځکه دا په 2020 ورژن کې ستا په نور کې نشته ده نو دا رقم تاسو کولی شئ د دې لپاره دغه کو ځکه چې ما دغه ډیکوریشن که زه چې ته مثلا دفتر کې پیکار کوم دغه ډیکوریشن شیان ما ورکړه زه کور ته ځم هلته چې زه دا فایل اوپن کړم نو دا ښکار نه کېږي ما ته ستونزه شوه که نه نو دغه لپاره ده چې مثلا تاسو مثال که چېرته دغه ورژن شیان ورکوئ کوم ډیکوریشن هم ورکړئ انیمیشن هم ورکړئ ټیکس هم یوز کړي نو دلته تاسو کولی شئ دا چک کړئ چې دلته چک هم کوم مثال کور کې کار نه کو پوهېږي چې ځکه تاسو د آپشن وښودل هغې کې دا کار نه کوي نو دا دغه لپاره موږ تاسو دا کوو راځم بیا دلته انفو کې دلته هر وخت که چېرته موږ ځینې فایلونه مثال موږ سیف کړي وي او دلته مثال دا لکه برک لاړ شي مثال تاسو کار کوئ مثال ډیسکټاپ یوز کوئ دا برک لاړ مثال لکه اوس کار کوم مثال برک لاړه دا مثال څه ختمیږي که نه نو تاسو که چېرته مثال دا غواړئ ریکور کړئ هغه فایلونه چې سیف شوي نه وي یا لیپټاپ کې تاسو کار کوئ فکر هم نه چارج خلاص شو نو بیا تاسو هغه فایل ریکور کوئ سیف کلیک کوم ګول دغه فایل نشته که دا فایل یې سلیکټ بیا کوئ او اوپن بیا کوئ بیا سیف کوئ ځکه اوس ما سره هغلته نشته لیپټاپ ده دا مو اوس راځو مثال انفو کې د یو بچه پراپرټي چې دغه فایل کوم چې موږ کار کوو دغه باره کې موږ ته معلومات راکوي لکه ګوره ځینې ګوره سایز یې څومره دومره ام بي ده مثال 100 سلایډ 3 سلایډ ګوره په کارسي 3 سلایډ که نه ګوره یو سلایډ ما هایډ کړی ګوره د وښوده ګوره یو سلایډ هایډ هم ده ټایټل مثال شی ورکړي هم هغه ورکوي مثال ټایټل ورکوي مثال ټاکایي مثال کټګري چې شی ده اتر یې څوک ده ګوره مثال زه ورکوم ټایټل یې څه ده CC هم ورکو همدا رقم ته مثال اګدې کې چې ته نور شیان هم اضافه کوو مثال ټاګ ورکې مثال کټګري ورکې سټیټس ورکې دا ټول دلته کوي مثال کټګري چې شی دا فاینانس دی مثال ګور اتر څوک ده اتر لیکم فرض کا مثال خپل نوم لیکم فاروق ګور موډیفای دا مثال اوس پرسوي دا کنه مثال دلته هم ګور کولای شي بل چې دا په دې پراپرټي کې کچې ته تاسو نور هم ډیټا پکې اضافه کول غواړئ مثال دا ګوره راشي ګوره اډوانس ګوره شی دا اډوانس پراپرټي دلته ګوره نوم ورک سبجیکټ چې دا اف ګوره F1 ده
سبجیکټ د فاروق د منیجر څوک د مثلا دا چا منیج کړی د مثلا لیکم فایز آغا کومه کمپنی د مثلا کومه کمپنی لخوا دا شی جوړ شوی د فرق مثال ای بی سی کټګوري ګوره فاینانس د کی ورډ چی شي دی کی ورډ د بار کې چی شي دی مثال تیوري دا مثال درس ته چی شي دا کی ورډ ول اضافه کړه کوم نظریه کو ورکه کمنټ ورکولای سی ګوره سم جنرال کې ګوره جنرال کې ګوره د مهمه معلومات موږ د خېدي کې موږ ګوره شي ګوره وات از اس سی دا د فایل هم د مایکروسافټ پاور پریزنټیشن دا کوم ډرایو کې سیف تا ګوره دا ټول شانه را کړی موږ ته سمری خدای مساق کړل بل سټیټس کې د حال نور معلومات موږ ته راکې ګوره چې په دغه فایل جوړ شوی پنځه په موږ دغه فایل کړه موډیفای په سم اکسسیبل ګوره او د دې باره کې نور معلومات موږ د خې ګوره سو سلایډ دی مثال ګرافیک سو ګراف په کې سم سیاته دا نه ګوره سم ورډ واویا دا نه هډن سلایډ یو دا نه ګوره دا رقم ته ملټي کلیپس دا ګوره رقم ټول شن به کې متخای بل چې دا کنټینټ ګوره شیخ یې ممکن دې کې متخای کې دې کې تاسو کوم فارمیټ کوم شان سم هغه استعمال کړی دي ګوره دلته ګوره متخای ګوره فونټس یوز ګوره کوم فونټس پکې استعمال شوي دي ګوره ایرل دا ګوره ګداب دا ګوره تیمز دا ګوره اوریجنک دا همدا رقم سلایډ مثال ګوره سلایډ ټایټل دا هر سلایډ کوم ټایټلونه دي ګوره سو ټایټل موږ لري عنوانونه لري ګوره واټ از ګوره اس سی موږ ورکړی ډیوریشن هم ګوره کړی دویم سلایډ دریم سلایډ کې ګوره کوالیفیکیشن سټرکچر هم ورکړی دا زه راځم مثال ګوره د دې کې بل فونټس اضافه کوم مثلا دا ورچې دا د لیکل دلته راځم هوم ته دې کې ګوره بل لیکل ورکوم ټایمز ورکوم ټایمز رومن نیو نو رومن ګوره دا مې اوس ورکو اوس راځم دلته انفو د پراپرټي کې راځم دلته اوس چې راغلی دلته راځو ګوره پراپرټي د اډوانس دلته ګوره مخکې دا نه و که نه دا ګوره وره اکثر ګوره فارمیټ هلته ګوره ما اضافه کړه پکې که نه فونټس فارمیټ دلته اتومات ګوره واخیسته دا رقم که چس نور شیان پکې اضافه کړي دلته ټول تاسو ته ګوره په یو هغه کې ښایي چې څومره مثال دی کې عنوانونه تاسو هر سلایډ عنوان چې شی دا ټول دلته تاسو ته ښایي بلکې چې تاسو په خپله خوښه ورکوئ دا خو بله کمپیوټر لخوا نه ول مثال دا ګوره چک بای زه ورکوم مثال دا ټکس ده مثال چک چې لیکم مطیع الله چا چک کړی ده دا ګوره اټکا ګوره 800 مثال ګوره کلاینټ سو دا مثال ګوره خپله هم تاسو خوښه لیکئ سئ ګوره افیس د لنګویج کومه ژبه پکې لیکل سوی ګوره لنګویج مثال زه کوم دلته لیکم مثال انګلیش کومه ژبه لیکل سوی ده ګوره دا باره کې معلومات لاسو نو معلومات هم پکې لیکلی سئ د خپل مثال پیدا کړئ مثال ایشو لیکئ ګوره ګوره ایشو چا مثال ایشو کو مثلا لیکئ نه هغه ایشو کړی ده دلته ګوره په خپله خوا هر شي لیکل تاسو په خپله خوښه وکړئ دلته مثال دلته راځي ټکس کوي مثال ډیټ ورته لیکئ ډیټ په کومه نیټې باندې مثال هغه سوی ده دلته ورته ولیکئ ګوره دلته ورته ولیکئ ډیټ فارمیټ مثلا نن څوم ده نن د درېیم د شپږویشتم 2024 کال اډ ګوره تاسو کولی شئ دا ډیټا دا ټول اډ کړئ که چېرته تاسو مثلا ډاټا ګوره نه ښکاري که نه شو آل پراپرټي ټول کلیک کړه ګوره څومره لیکل چې دلته هغه سوي ګوره ټول دلته تاسو راځي نو دا رقم تاسو کولی شئ مثال دغه ډیټا کې ته لیکل پکې اضافه کړئ اوس دا څوک چې راځي مثال دغه پراپرټي کې راځي دغه مثال دغه باره کې که د فایل باره کې معلومات غواړي نو دغه پراپرټي ته راځي پراپرټي کې ټول دغه ډیټا ګوري دې کې چې سوي دي په چې باره کې دي ګوره نو دا رقم ته ګوره سبجیکټ چې ده ګوره دا ټول شیان دلته ګوره راغلي دي نو دا زموږ تاسو نن ورځې درس موږ سره اوسئ زموږ چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ موږ تاسو سره نور نوي ویډیوګان له خیر سره په لاره کې دي هغه هم تاسو ته موږ درکو تاسو په خپل فیلډ کې ښه ورسیږئ باقي مو په لوی الله پاک سپارم ښه وخت ولرئ